السلام علیکم ورحمت الله. ګرانو دوستانو، یو ځل بیا ښه راغلاست. د ترکیې هیواد د 15,000 وړیا بورسونو لپاره چې کوم راکمنډیشن لیټر دی، غواړو چې په دې باره کې مکمل وضاحت درکو او همدارنګه د جوړولو او د ډاونلوډولو طریقه هم راته په دغه ویډیو کې ښیو. ډېر دوستان چې کله دغه سکالرشیپونو ته ثبت نام کوي، نو دې لپاره غټه مسله دا راکمنډیشن لیټر ده چې دا د دې مکمل وضاحت ته نن په دې ویډیو کې جوړو، د دې جوړولو طریقه او همدارنګه د ډاونلوډ لینک هم درکو. تاسو یوازې لاړ شئ، هغه کې فقط نومونه ورکئ، طریقه راته موږ ښیو او دغه ریکمنډیشن لیټر په ډیره ښه او په معیاري شکل تاسو جوړ کړئ. نو مخکې تر دې نه چې په ویډیو ثبت نام شروع وکړو، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. موږ په دغه چینل باندې تاسو ته د مختلفو سکالرشیپونو، د روسي هیواد د 15,000 وړیا بورسونو، د جرمني هیواد او همدارنګه د ترکیې هیواد د 15,000 وړیا بورسونو په هکله مکمل تفصیلي په پښتو ژبه باندې ډیره ساده او واضحه طریقه باندې د ثبت نام ویډیوګانې جوړې کړي دي. لاړ شئ زموږ چینل کې هغه ویډیوګانې وګورئ، ثبت نام وکړئ او په انټرنیټ څخه ډیره په معقول او سمه توګه باندې استفاده وکړئ. محترمو دوستانو، دا ریکمنډیشن لیټر څه شی دی؟ دا یو خط دی چې فقط یو مخ خط لکه تاسو چې د سکرین باندې ګورئ چې دا تاسو ته د استاد لخوا یا د مکتب کې د استاد لخوا یا د پوهنتون د استاد لخوا درکول کیږي. همدارنګه که چېرې تاسو په اداره کې کار کوئ، د ادارې لخوا تاسو ته درکول کیږي. هغې کې ستاسو مشخصات لیکل کیږي، ستاسو مکمل تعارف کیږي چې دغه پلانکې چې دی دا زما شاګرد دی، ما سره په دومره وخت کې درس ویلی دی، د دې مکتب نه فارغ دی. ستاسو هغه ځانګړتیاوې ټولې پکې لیکل کېږي. زه تاسو ته بیا طریقه ښایم، انشاءالله لینک یې در کوم او هغه کې سره د ایډیټ طریقه ښایم. په خپله فقط پکې نومونه بدل رابدل کوئ او په خپله ښه شکل باندې جوړ کړئ. دغه ریکمنډیشن لیټر چې دی د دې هغه اصلي هدف همدغه دی چې ستاسو شخصیت وڅېړي، ستاسو ته د استاد لخوا درکول کېږي او همدارنګه اخره کې د استاد امضا، لاسلیک او همدارنګه موبایل نمبر او ایمیل ورکول کیږي. که چېرته تاسو هم غواړئ چې ثبت نام دا ریکمنډیشن لیټر جوړ کړئ، اوس بیا ته موږ په خپل موبایل کې د دې اسانه طریقه وښایو چې هیڅ مشکل نشته. زیات دوستان چې دغه جوړئ 1,500 افغانۍ خلکو ته ورکړي، نو تاسو کولی شئ چې په خپل لاس هم ثبت نام وکړئ. فقط نومونه پکې بدل کړئ. دغه لینک موږ درکو، لاندې په ډسکرپشن کې موږ ته لینک پرېښی دی او په کومنټ کې هم موږ لینک پرېښی دی. په هغه لینک چې کلیک وکړو، تاسو ته دغسې یو فایل مخې ته راشي. دا یو ورور جوړ کړی دی، ډېر په ښه شکل یې جوړ کړی دی او موږ تاسو ته دا په لاندې کومنټ کې او په ډسکرپشن کې لینک پرېښی دی. د ټلیګرام ګروپ نه تاسو ډاونلوډ کړئ. تاسو کله دا ډاونلوډ کړو، نو تاسو ته به دغسې یو فایل دی. دا فقط دې کې تاسو لږ تغییر او تبدیل راولئ او ډېر په ښه شکل باندې تاسو دغه ریکمنډیشن لیټر جوړ. تاسو چې دغه فایل ګورئ، دغه ځای کې بس تاسو د مکتب یا د پوهنتون لوګو چې کوم ځای کې نه تاسو فارغ شوي یاستئ، دلته به خپل هغه لوګو بدله کړئ او همدارنګه دې خوا چې راشئ، دلته که چېرته تاسو د مکتب نه فارغ شوي یاستئ، نو د پوهنې وزارت لوګو به دلته فقط ور واچوئ، عکس بیا به ترې لرې کړئ، هغه به دلته واچوئ. او یارانګه که چېرته پوهنتون نه فارغ شوي یاستئ، نو دلته به د لوړو زده کړو وزارت همدغه لوګو پرېږدئ، دې کې څه دغه نشته. دلته که چېرته تاسو د پوهنتون نه فارغ شوي یاستئ، دا به پرېږدئ. او که د مکتب نه فارغ شوي یاستئ، نو دلته به د پوهنې وزارت نوم په انګلیسي کې ولیکئ. او که چېرته پوهنتون نه فارغ شوي، نو دا همدې کې پرېږدئ. فقط لږ ایډیټ غواړي او په اسانه شکل سره. دلته به ستاسو خپل مکتب یا هم د پوهنتون نوم ولیکئ چې تاسو د کوم پوهنتون نه فارغ شوي یاستئ. ورپسې چې لاندې کوم شی ګورئ، دلته که تاسو د کومې فاکولټۍ نه فارغ شوي یاستئ، د کومې برخې نه فارغ شوي یاستئ، هغه به دلته ولیکئ. فقط دغه بدل کړئ، دې نه دا وران کړئ او هغه دلته ولیکئ. دلته به هغه تاریخ ولیکئ، که چېرته تاسو ته هغه راجستر د جواز نمبر درکړی هغه ولیکئ، ښه طرحه او پاسل د تاریخ ولیکئ. نور کوم دغه نشته. لاندې فقط راشئ، دې کې لږ ایډیټ وکئ. دا یو نمونه د یو ورور جوړه کړې ده، ما ته چا رالیږلې وه. دلته به ستاسو نوم ولیکل شي او همدارنګه ځینې اړوند دلته چې مکتب او د مکتب د شروع کېدو تاریخ او د استاد نوم دا ترې بدل کړئ. دې کې لږ ایډیټ راولئ، د سیم ټو سیم هم مه کوئ، فقط لږ ایډیټ پکې وکئ او نومونه ترې بدل کړئ، تاریخونه ترې بدل کړئ. دلته څو ځایه د هغې نوم ذکر شوی دی او په لاندنۍ برخه کې به ستاسو د استاد خپل نوم ولیکئ. دا به ګوره تاسو کاپي کوئ نه، ځکه دا د دې ورور دی. دا کوم ورور جوړ کړی او ما ترې راولیږه، د هغې د ځان لپاره جوړ کړی دی، خو زه تاسو ته دغه کوم چې تاسو پرې ماغزه خلاص شي. دلته به ستاسو د استاد نوم ولیکئ، همدارنګه مکمل ادرس به ورته ورکړئ، مکمل معلومات چې د ایمیل دی او موبایل دی، همدارنګه د استاد نوم دلته به ولیکئ او نور کوم کار نشته. لاندې به لاړ شئ، دلته به امضا یا هم هغه د ټاپه چې د مکتب یا هم د پوهنتون دغه ځای کې به ټاپه ووایي، بس کار نور ختم. دغه فایل دی، د لینک موږ تاسو ته په کومنټ کې پرېښی دی. دغسې یو فایل دی، فقط لږ ایډیټ پکې وکئ، لږ څه کار پکې وکئ او همدغه ورته اپلوډ کړئ. ډېره اسانه طریقه باندې. لاندې په کومنټ کې لینک شته او په ډسکرپشن کې مې شته. کله چې تاسو په لینک باندې کلیک وکړو، نو تاسو ته به اوس دغسې یو چینل خلاص شي. دغه چینل موږ جوړ کړی دی
دې کې موږ هر ډول معلومات د سکالرشپونو اړوند جګوو. له دغه ځایه تاسو ترلاسه کولی شئ. تاسو په لینک باندې کلیک وکړو، په کومنټ کې مشته او په ډسکرپشن کې تاسو په دغسې یو صفحه مخې ته راشي. په دغه کې به لیکل شوي وي د ریکمنډیشن لیټر نمونه، هغه ځان ته ډاونلوډ کړئ. په دې ګروپ کې موږ تاسو ته ډېر ښه معلومات یعنې د نړۍ د لر او بر سکالرشپونو اړوند دلته موږ تاسو ته مکمل یو لیست شروع کړی دی، جګ کړی دی. تاسو کتلی شئ چې د 21 هیوادونو د سکالرشپونو مکمل معلومات موږ تاسو ته جګ کړي چې دا ټافل ته اړتیا نه لري. فقط که تاسو لږ ځان زیرکه کړئ او لږ ګروپ کې ځان اډ کړئ د دې معلوماتو نه مستفید شئ. ګوره 21 هیوادونو لیست موږ تاسو ته خپور کړی چې ټافل او آیلټس ته اړتیا نه لري انګلیسي ژبې ته. تاسو ګورئ د انګلیسي ژبې چې نړیوال سکالرشپونه دي په اروپا کې او په امریکا کې د 12 هیوادونو لیست هم خپور کړی دی. د دې اړوند په پښتو ژبه د هر سکالرشپ اړوند معلومات موږ تاسو ته خپاره کړي دي. تاسو فقط لاړ شئ په لاندې ډسکرپشن کې او په کومنټ کې لینک موږ پرېښی دی، په هغه لینک کلیک وکړئ او راشئ ټلیګرام ته. په دې ګروپ کې خامخا ځان اډ کړئ، ځکه موږ چې هره ویډیو هر معلومات جګوو نو دلته خبر درکوو. او همدارنګه د نورو ټولو معلوماتو لپاره د فرصتونو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او همدارنګه د آل په دغه باندې هم کلیک وکړئ. همدارنګه زیات دوستان موږ نه بار د واتساپ پوښتنې کوي. زه به تاسو ته خپل فیسبوک ادرس درکړم. تاسو لاړ شئ په فیسبوک کې سید معاذ الله، دا په سکرین هم تاسو ته ښکاري، دغه ولیکئ، دغه زما عکس دی، دا مې آی ډي ده او همدغه ځای نه تاسو کولی شئ چې ما سره رابطه وکړئ. که هره ستونزه یې موږ ته په مسنجر کې کولی شئ، موږ به انشاءالله ستاسو ټولو پوښتنو ته ځوابونه درکړو. ښه محترمو دوستانو، دا ویډیو همدومره وه. دا ټلیګرام ګروپ کې ځان اډ کړئ او همدارنګه دا ریکمنډیشن لیټر ډاونلوډ کړئ او چینل سره سبسکرایب کړئ.